السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ومغفرته. محترم ستنه کړی ده چې دغه د اهل صوفیه او چلخانه د شریعت د نظره څخه څنګه ده، او بعضې خلک دا وایي چې څوک د چلخانې ته لویږي اجازه به غواړي ځکه بیا بیریږي. محترمه د سورة البقرې په 51 آیات کې الله جل جلاله د موسی علیه السلام بیان راته کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. وإذ وعدنا موسی 40 لیله. په یاد کې هغه وخت چې موږ وعده کړی و د موسی علیه السلام سره د 40 ورځو. امام قرطبي رحمة الله عليه د دې آیات متعلق وایي او بهذا د دې آیات متعلق اهل صوفیه او دلیل نیولې دي پر فضیلت د 40 ورځو باندې چې هغه چلخانه ده. تفسیر قرطبي جلد اول صفحه 309 او دغه رنګ د انس بن مالک راته نو څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي که چا 40 ورځې لمونځ په جماعت باندې وکړي، یعنې تکبیر اوله نس ورڅخه قضا، دغه انسان ته به دوه براءت ولیکل سي، براءت من النار و براءت من النار و براءت من النفاق. د نفاق څخه به الله وساتي او د اور د دوزخ څخه به الله وساتي. جامع ترمذی جلد 3 صفحه 3 ابواب الصلات. او دغه رنګ امام شاوی الله محدث دهلوی رحمت الله علیه مبارک وایي که څوک غواړي چې په چلخانه کې داخل سي هغه به څو امور مراعاتوي، څو کارونه به کوي: دوام الصیام و دوام القیام، روژه به نیسي او شپه به روڼي، تقلیل الکلام و الطعام، لږ ډوډۍ به خوري او لږ خوراک به کوي او لږ به پرېوځي، او صحبت به مع الانام د نیکانو سره کوي، او زړه رابطه به د شیخ سره وي علی الدوام، غفلت به نه کوي. شفاء العلیل فی ترجمة قول الجمیل صفحه 3 شرایط چلای نشینی دې ته پر وضاحت ورکړی دی. نو محترمه دغه چلخانه د متصوفینو هغه یو داسې عمل دی چې هغه د انسان د اصلاح دپاره وي. ډېر خلک داسې وي چې هغه چلخانې ته راولېږي، هلته د ولایت مقام پیدا کړي، الله جل جلاله ته وصل سي. نو اکثره مشایخ کرام مبارکان که تاسو د دې تاریخ وګورئ، چلخانه یې وایي دلته د چلخانه کټ کړې ده. دلته یو بل چلخانه هم شته چې هغه کې اورات پخېدل دي. خلک اورات پخوي، مثلا د قل الله شریفي ورته پخوي یا مثلا د آیت الکرسي ورته پخوي. په کې بیا تسخیر د پیرانانو راځي یا نور چې مونږ کېږي، هغه نو ضرورت هم نشته او تاوان هم سړي ته کوي. ځکه زموږ د نیکه د بابا سره رحمت الله علیه بیان یو څوک کوي، یو عالم و یو ملا ولو ورد الله صمد یې کاوه، نو بابا سره رحمت الله علیه به همیشه ورته ویل چې دا مه کوه، پیرانان څه کوې، الله مخلوق دی، ته د ځان تابع ګرځې، په دې خو دې غاړې بندېږي. نو خو ده وایه ورد پوخ کړي نو بیا به وایي ډېر بیرېدی. نو دی چې به د جمعې په شپه راغلی د بابا سره رحمت الله علیه ځای ته، خانقاه و جومات ته، نو بابا سره رحمت الله علیه وایي نه پرېښوئ، نو چې وبېل دی باره بیت الله له وځه ځه، خشم یې ورته وکړي، درد به یې ورته وکړي. نو وایي ده بیا ویلي وو چې زه چې دغه بابا سره رحمت الله علیه خشم راته وکړي، دغه نه ماته ګټه کوي، بیا یې څه وخت پیرانان کار نه را لري. نو بیا توبه یې وکښله، بېرته سم شو. نو هغه چې د تسخیر په وجه کې یا د پیرانانو په وجه کې، په هغه وجه باندې نو بیا هغه څه اثرات لري. او پاته کومه چلخانه د اولیاء تعالی ده چې هغه یې کوي، هغه خو نو بیا نه پیرانانو څخه بیریږي نه پیرانان کار په لري. البته داسې شته چې څوک عبادت کوي، ډېر عبادت کوي، په دا پیرانانو کې خو مسلمانان شته، هغه راځي د سړي سره صحبت کوي، ناسته ولاړه کوي، کله ځان ښکاره کړي نو باره دی وبېرېږي چې ولې دا خو نو دغه چلخانې تاوان راته وکړي. هغه اصل کې هغه الفت و مینه ورسره کوي، او دغه رنګه ملایکې د مؤمن سره محبت و مینه و الفت کوي. نو چلخانه په شریعت کې ډېر مهم اصل دی چې له بده مرغه زموږ جامعه زموږ علما اوس له طریقت څخه سره ناشنا شول. نو الله جل جلاله دې ټول علما په طریقت مزین وګرځوي، ځکه دغه لار که علما ځینې غافله سي، هره مسلک و هره لار
چې د علماو له لاسه ووځي هغه خرابۍ ته بیا ځي. نو یوازینی اوس چې د تصوف متعلق غږ پورته کړی دي 4-5 ملایان به یي، او حالانکې بیخي په لکاو ملایان سته. نو دا زموږ بدبختي ده چې علما مو د دې عظیم نعمت څخه بې برخې سول. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.